څنګه د AI په واسطه زاړه او خړ عکسونه روښانه کړو. نو د دې لپاره دغه اپلیکیشن ته ضرورت ده. د دغه اپلیکیشن لینک به ما تاسو ته د همدغه ویډیو په ډسکرپشن کې اچولی، کولی شئ په هغې ځای کلیک کړئ او ډاونلوډ یې کړئ، او له پلی سټور څخه هم ډاونلوډ کولی شئ. تاسو په پلی سټور کې همدغه اپلیکیشن سرچ کړئ، ریمینی په نوم. بیا به تاسو سرچ کړئ، دغه اپلیکیشن ده، دا به انسټال کړئ. دا چې کله انسټال کړئ دا به راخلاص کړئ. دلته په دغه ګیټ سټارټ په دې اپشن به کلیک کړئ. دلته تاسو نه دغه یو پوښتنه کوي، یعنې تاسو کوم ډول عکسونه غواړئ چې په دې باندې صفا کړئ. دا فرق نه کوي که تاسو هر یو انتخابوئ، بیا تاسو هر ډول عکسونه په دې باندې هغه کولی شئ، صفا کولی شئ. دا مهمه نه ده که تاسو دلته کوم یو انتخاب کړئ بیا به تاسو همغه ډول عکسونه په دې جوړولی شئ. نه، بلکې هر ډول عکس چې تاسو غواړئ په دې بیا جوړولی شئ. دلته تاسو هر یو انتخابولی شئ. زه اوس یو دانه ورته انتخابومه. بیا دلته په اکسپټ آل ان کنټینیو په دې لومړني اپشن به کلیک کړئ، بیا په کنټینیو کلیک کړئ. دلته به میل انتخاب کړئ، فیملی هم انتخابولی شئ، هغه بیا د تاسو خپله خوښه ده. دلته اوکې کړئ، بیا به الاو کړئ. دلته به ورته له ګالري نه عکس راواخلئ. زه اوس دا ګالري نه یو عکس ورته رااخلمه، تر څو د دغې په واسطه یې صفا او روښانه کړمه یو زوړ عکس. نو په دې تصویر به تاسو کلیک کړئ. په دغې اپ کې سکرین ریکارډر کار نه کوي، سکرین شاټ هم ترې نه اخیستل کېږي. ما دغه یو دوه عکسه ترې رااخیستي تر څو تاسو پرې پوه کړم. نو کله چې تاسو په هغه تصویر کلیک کړئ، تصویر راواخلئ، نو دغه اپشن به راسي. بیا به هلته په دې انهانس په دې لومړني اپشن په دې به کلیک کړئ. په دې مو چې کله کلیک کړ بیا به تاسو ته دغسې اپشن راسي. دغه کومه منځنۍ کرښه چې په دې تصویر تېره شوې ده دا به تاسو د چپ خواته راکش کړئ تر څو دغه ټول تصویر صفا سي. بیا به تاسو په دغه پاس کونج کې پاس ځای کې دلته د ډاونلوډ علامه په همغې به کلیک کړئ. دغه عکس به ګالري ته سیو سي او په ښه صحیح صفا ډول، یعنې په ښه کیفیت سره دغه اپلیکیشن عکسونه په ښه ډول سره صفا کولی شي. په دغې طریقه تاسو کولی شئ. ویډیو همدومره وه، که خوښه شوې مو لایک یې کړئ. د داسې نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. څنګ کې دغه زنګ نښان هم ووایي چې بیا ویډیو اپلوډ کړو به په وخت رسیږي. ویډیو له خپلو ملګرو سره شیر کړئ. که کومه پوښتنه لرئ کمنټ وکړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.